اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. اصولي صاحب، مخکې مو د قوي ضمانتونو یادونه وکړه چې باید له ایران نه، روسیې نه، دغه راز چین نه، پاکستان نه قوي ضمانتونه د سولې په پروسه کې واخیستل شي. او د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني رئیس مایک مولر هم د یادونه کړې که چیرې قوي ضمانتونه وجود ونه لري افغانستان کې به سوله نه راځي او دلته به یو ډول بیا هغه د القاعده ډلې ایښودل چې هغه پیاوړې کېږي او له دې ځایه به بیا خپل بریدونه کوي او افغانستان به د جګړې په یو بل ډګر بیا بدل شي. ستاسو په نظر د مایک مولر دغه څرګندونې څومره یعنې هغه واقعیتونو ته ورنږدې دي او دغه ضمانتونه باید څنګه واخیستل شي؟ زلمی خلیلزاد هم لکه څنګه چې دا اوس د اووم پړاو د مذاکراتو یې په نیمایي کې پریښی او دمګړی په کابل کې دی، د دوی هڅو تر اوسه پورې یعنې هغه خبرې پر مخ تللې دي، ولې داسې څه نه دي ترلاسه شوي چې هغه د افغانان د محسوس کړي چې یعنې موږ د یوې سولې دایمي سولې څښتنان دي شو؟ ګورئ، د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې یو ډول د کاسې لاندې نیم کاسه زیږوي. هغه په دې معنا ده چې دوی افغانانو ته یو ډول سور سیګنال ورکوي تر اوسه نه چې تاسو یو بل پړاو ته روان یو بل جګړې ته روان. امریکا په افغانستان کې هیڅ کله سوله نه غواړي او نه یې غوښتې ده. تاسو وګورئ، کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، طالبان تبعید شول، په افغانستان کې مطلق سل په سلو کې سوله راغله. حاکم څوک و؟ امریکایانو. هغه وخت کې کوم حکومت هم موږ نه درلود، چون حکومت بنسټونه نه وو هلته، میز و چوکۍ نه وه، قلم نه وه، حتی په افغانستان کې هر څه له منځه تللي وو. بنان کله چې په افغانستان کې سل په سلو کې سوله وه، د بدخشان نه به یو څوک راغی هلمند ته، د هلمند نه خوست ته، د خوست نه فراه ته، په همدې ډول په ټول افغانستان کې خلک ګرځېدل، هېڅ څه نه وو، اصلا د ظاهرشاهي وه. امریکایانو چې همدغې جګړې ته یې ببوزه ووهه او د اور ته یې لمن ووهله، دوی بیرته همدغه اور راجي کړ. په اوس کې هم همدغه چارواکي چې همدا خبرې کوي، دا په دې معنا ده چې دوی سولې ته لیواله نه دي. که دوی سولې ته لیواله وای نو 10 میلیونه افغانان به په افغانستان کې نه وژلی. دوی به په لکونه افغانان چې اوس شهیدان یې کړل په افغانستان کې او دغه د جنګ قرباني کېږي هره ورځ، دوی به تروریزم د افغانستان په کورونو کې نه لټوه. دوی به تللي وای په اسلام آباد کې به یې لټولی وای، دوی به تللي وای په میرانشاه او ټل او ورته نورو هغه سیمې چې د پاکستان د کنټرول لاندې دي هملته به یې لټولی وای، د منحوسې ډیورنډ کرښې اخوا به یې لټولی وای. مګر دوی پاکستان ته پیسې ورکوي چې تاسو د ډیورنډ په منحوسه او فرضي کرښه باندې اغزن تار کش کوي، خلکو ته ښیي چې موږ پاکستان باندې فشار راولو، 300 میلیونه بندوو پې. هلته سعودي ته وایي چې سعودي ته لاړ شه 20 میلیارده ډالر پاکستان سره کومک وکړه. 300 میلیونه په مستقیم ډول امریکا پې بندوي، 20 میلیارده د سعودي څخه کومک کیږي د پاکستان سره. څه معنا لري؟ کله چې جګړه ختموي او سوله افغانستان ته راولي، نو سوله او جګړه دلته په افغانستان کې دننه نه ده، دغه ریښې پیدا کړي، ریښې کومه دي؟ ته یې وینې هغه ریښې چې ته اوبه ورکوي. لاړ شه پاکستان باندې فشار راوړه، صادقانه فشار هم مه راوړه، یوازې ورته ووایه چې نور بس ده. پاکستان بیا سر نه جګوي، لکه څنګه چې طالبان لوڅ لغړ په تا باندې په امریکا باندې خرڅ کړل په یوه خبره باندې چې پاکستان ته یې وویل ته زما سره یې که زما سره نه یې. د پاکستان د هوایي حریم څخه استفاده ونه شوه، په افغانستان باندې یرغل وکړه. د پاکستان د ځمکې څخه استفاده نه وشوه چې په افغانستان یې بمبار کړ، افغانستان ته راننوتل. په هر وخت کې همدغه شوي دي. بنان امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. همدا اوس هم د سولې خبرې چې روانې دي، اصلا زه دې ته لیواله نه یم. دا یوه بله بازي ده چې افغانستان بیا هم ورته بیایي. امریکایان موږ په افغانستان کې نه دي پکار. په کور دننه د سولې لپاره د سولې عالي شورا د نورې ډلې ټاپلې دي چې د سولې په مورد کې هڅې کوي. دوی د سولې د دایمي سولې د رسېدو لپاره دوی منډې ترړې کوي.
خو د دوی هڅې هم داسې محسوس نه دي، یعنې داسې نه ښکاري چې دوی دې یعنې داسې کار کړی وي چې هغه هم په امریکا تاثیر وکړي، هم په طالبانو او هم په پاکستان باندې چې دا درې واړه د سولې په پروسه کې یعنې هغه ښکیل لوري دي. د خپل منځي مشکلات څنګه ارزوئ چې یعنې د سولې یو خنډ خو به همدا هم نه وي؟ ګورئ، هر وخت چې مهارونه دواړه خواوې د پردیو په لاس کې وي، هلته به د سولې شورا څه وکړي؟ د سولې شورا هم چې خپلواکه نه وي، د سولې شورا هم چې په امریکایي پیسو باندې چلیږي، طالبان هم خپلواک نه وي، د پردیو په لاس کې وي، حکومت هم د پردیو په پیسو باندې رواني. په داسې حالاتو کې څه پکار دي؟ په داسې حالاتو کې دا پکار دي چې دواړه ډلې افغاني شي او ځان ته ووایي چې موږ د افغانیزم په لار روان یو. امریکا ته هم د رد ځواب ورکړي چې ته زما په افغانستان کې نور نه یې پکار، خو طالبان هم افغاني شي، دوی هم ځان ته افغانان ووایي او ووایي چې پاکستان، ایران، هر څوک چې نور دي د تاسو څخه موږ راوتلي، اوس موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي. دا تضمین به افغانان ورکړي چې امریکا به د افغانستان څخه وځي. اما طالبه ته څوک راولي دلته؟ څنګه حکومت راولي؟ ته خو د دې تضمین وکړه چې په افغانستان کې به بیا جګړه نه شروع کېږي، نه پیلي دلته، او بیا کلی په کلی، کوڅه په کوڅه او کور په کور جګړه نه پیلي. یعنې غویره د دې ده. امریکایان هم چې اشاره کوي دې ته، یعنې امریکایان اوس نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. ما مخکې اشاره وکړه، دوی پاکستان باندې هغه فشار نه دی راوړی چې جګړه ختمه کړي. دوی چې کله په پاکستان فشار را نه وړي افغانستان کې جګړه نه ختمیږي. دا د سولې شوراوې او ورته چې د سولې وزارت جوړیږي او نور مسایل دلته چې د سولې په مورد باندې روان دي، دا خلک جګړه نشي ختمولی او نه ختمیږي. هغه اجماع چې د سولې په مورد باندې د ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ په کار ده، هغه نشته دی تر اوسه. هغه اجماع دلته شتون نه لري. روس په خپله روان دی، امریکا هغه ډلې چې باید سپورټ کړي او د جګړې د اور د لرګیو استفاده ترې وکړي، هغه اوس هم حمایه کوي او درګرده روان دي، نور قراردادونه ورکوي. لکه پاکستان یو د تروریزم قراردادي هیواد دی، سیمې ته، نړۍ ته او د نړۍ هر ګوټ ته تروریزم ترې خورېږي. هغه ځای ته چې د امریکا نه دي خوښ. د هند په کشمیر کې جګړه ولې ده؟ موږ تاسو وینو چې د تاریخ په اوږدو کې زر کاله کېږي چې کشمیر د هندوستان یوه برخه وه. کله چې کشمیر د هندوستان یوه برخه وه، او یا کاله کېږي چې پاکستان را زیږېږي، انګریز د افغانستان له منځه د خاورې او د هندوستان له خاورې د نړۍ په نقشه باندې تپي، نو ولې پاکستان اوس دعوا د کشمیر کوي؟ په کشمیر کې یوازې مسلمانان نه دي، په هندوستان کې خواوشا په سوونو میلیونه نور مسلمانان ژوند کوي، که د اسلام او د دین موضوعي. امریکا اوس هم په پاکستان فشار نه راوړي چې په کشمیر کې لاسوهنه بند کړي. ولې؟ چون پاکستان ملګری دی. افغانانو فکر کوي چې د عمران خان ته به ټرمپ هغه خبرې وکړي چې چا نه یې ورته کړي، مګر برعکس په افغانانو یې خوله راواړوله چې زه به افغانان 10 میلیونه که ووژنم، هغه به وشي که دا به ټرمپ ستا هغه جګړه چې تا پیل کړې ده، د هغې ختمول په افغانستان کې نه دي، د هغې ختمول هلته په اسلام آباد کې دي. دا جګړه او دا بې پیلوټه او نور تیارې، دا د مور بمونه چې په افغانستان اچوي، دا هلته واچوه، دا په ما اچوه. دا زما د کور کلو او بنډو کې تروریزم مه لټوه، زما عام افغانان مه شهیدنوه. دا اوس هم لړندې بمبارۍ دي، تاسو وینئ بمباري کېږي، د یو کور نه 10 کسان شهیدني. دا کوم کفر دی؟ دولت ورته چپ خوله ولاړ دی، ګوري ورته. و حکومته د وخت امیر المؤمنین ته یې کوي، د وخت حاکم ته یې د دې مخه ونیسه. حداقل پوښتنه غږ خو پورته کولی شي، د دې مخه ونیسه. تروریزم د افغانستان په خاوره کې نه دی. تروریزم په لاهور او کراچۍ او په اسلام آباد کې دی، په پنجاب کې دی، په هغې د مور بمونه واچي، دلته په افغانستان دی نه اچي. شوروي هم همدا کول.
همدا اوس د سولې د هڅو له چټکتیا سره که څه هم چې یعنې افغانان ترې خوښ نه دي او یو ډول زړونه د خلکو ستومانه شوي دي نور له د ډېر خبرو د سولې هر چیرې چې یو مجلس ګوري چې د سولې خبره کېږي هغلته خلک ستومانه ښکاري د خلکو هیلې یعنې مکمل کمې شوي دي ځکه رښتینولي نشته ستاسو په وینا باندې اوس وخت کې په دواړو لورو باندې د بریدونو زیاتوالی هم د وسلوالو طالبانو بریدونه او هم د حکومت بریدونه هغه که حکومت د که نړیوال ځواکونه دي په طالبانو باندې بالخصوص په ملکي سیمو کې هوایي بریدونه دا په خپله د سولې دغه نیمه روانه پروسه څومره زیانمنولی شي اصولي صاحب اصلا د سولې په مورد باندې کومې خبرې چې روانې دي زه ورته هېڅ هیلهمند نه یم ښه ده خبرې دې کېږي د سولې په مورد باندې اما یوه پایله خو باید ولري دقیقا اته وارې د امریکایانو سره طالبان کینی کومه پایله درلوده نتیجه نه ترلاسه کیږي یعنی حتی د اختر د 3 ورځو ورباندې لاسته راوړنه نه وه افغانستان ته به نور څه ولري د امریکا دپاره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې جګړه ودرېږي د دوی دپاره دا مهمه ده دوی څنګه وتښتي دوی څنګه خپیس پکې کیدی د افغانستان څخه طالبان د هم دا فکر نه کوي چې دوی به هم په ارام افغانستان ته راځي دوی به د یو بل ناورین سره افغانستان ته راځي هغه ناورین به نه د طالب په ګټه وي نه به د حکومت په ګټه وي او نه به د ملت په ګټه وي بیا به هم د اور لرګي څوک بیا به هم همدا افغانان وي د طالب فامیل به د طالب کورنۍ به د طالب خپل او پردی به او د حکومت د غړو د خپل او پردي به همدا افغانان به ښه مثال د داعش د سر راپورته کول کېدای شو یادونه ورته وکړو چې په افغانستان کې سر راپورته کړه که نه داعش په سوریه او عراق کې جنګېده په افغانستان کې څرک هم نه لګېده خو کله چې دلته د سولې هلې ځلې پیل شوې دا هڅې شروع شوې چې طالبان دې راشي حکومت سره د یو ځای شي او سوله دې وکړي ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې داعش سر راپورته کړ تاسو پوهېږئ کله چې مجاهدین افغانستان ته راغلل په افغانستان کې نظام ړنګ که اردو یې ړنګه کړه خپل بنسټونه یې له منځه ویوړل پاکستان څه غوښتل همدغسې یو حالت یې غوښته دوی څه وکړل د پاکستان څخه هغه مراکز ټول د ډورنډ کرښې را دې خوا افغانستان ته را انتقال کړل کوم چې د توریزم دپاره کارېدل زما ولسوالۍ تڼۍ ولسوالۍ په هر 1 کیلومترۍ او 1500 مترۍ کې د عربانو غونډونه وو د پنجابیانو غونډونه وو زموږ په غرونو کې ما خپله لیدلي د هره ورځ هلته تمرینات کېدل غټې وسلې او وړې وسلې کارېدي زموږ په غرونو کې زموږ د کلو ترڅنګ د توریزم مرکز یې ترې جوړ کړ چا پاکستان او چا ورته کتل د مجاهدینو ورته کتل دوی به هم ورته له هغې سره به یې لبیک وایي او ویل به یې چې موږ منځنۍ اسیا هم فتح کوو موږ کشمیر هم فتح کوو موږ نړۍ ته هم ځو جهاد د قیامته پورې فرض دی یعنې په دې آیډیا یې دغسې روزلي اوس هم همغه حالت ته بیا پاکستان ایران او نور هیوادونه کار کوي تر څو افغانستان بیا هم د توریزم د وحشت او دهشت مرکز وګرځوي بیا هم همغه افغانان چې په اور کې سوځېدل بیا هم وسوځي اصولي صاحب وخت مو کم دی فقط همدومره د بحث د جنببندي په هغه راته ووایي چې بالاخره څه کول پکار دي طالبانو ته حکومت ته او ګاونډیو هیوادونو ته چې افغانستان نور افغان ولس له دغه ناورین نه خلاص شي تر څو چې ښکېلې ډلې افغانان نشي تر څو چې ښکېلې ډلې د جیب په مورد نه د ملت په مورد د وطن په مورد باندې فکر ونه کړي دوی کله هم سولې ته نشي رسېدی طالبان باید راشي د حکومت سره کینی او دا خبرې د سولې له لارې حل کړي یو بل سره خبرې وکړي د امریکا سره که کینی خپل مشکل دی د دوی سره حل کړي مګر اصلي مشکل د افغانانو سره د حل کړي حکومت د هم په صادقانه ډول او طالبان د هم په صادقانه ډول خبرې پر مخ ویسي که دغه کار وشو د دغو چانسونو څخه استفاده وکړه افغانستان هغې حالت ته نه ځي کوم چې تللی و دلته یوه سوله شته ده په راتلونکي کې موږ وینو چې یوه سوله موجوده ده مګر په هغه حالت کې چې دواړه ښکېلې ډلې افغانان شي او دې خو امریکایانو ته ووایي چې ته زموږ نور نه یې په کار په افغانستان کې او طالبان هم په خپلو ملګرو غږ وکړي پاکستان او ایران او نور هیوادونو ته ووایي چې تاسو زموږ څخه غلي شئ وطن زموږ دی او جوړوي موږ دا چانسونه ملتونو ته کله کله په لاس ورځي هغه چانس چې په تیرو کې ډاکټر صاحب نجیب و مجاهدین ته په لاس ورغلی و استفاده یې ترې ونه کړه افغانستان یې 40 کاله جګړې ته بوته دغه دی
40 کاله د اول جګړې نه چې تر ننه پورې جګړه روانه ده بنان اوس هم که سمه استفاده یې ونه کړه 40 نه 2 پیړۍ نور هم موږ په جګړه کې زموږ ماشومان به بیا هم په پنجاب کې خیر ټولوي زموږ کونډې رنډې به په نړۍ کې مسخره کیږي دوی به په عربانو خرڅیږي دوی به په پنجابیانو خرڅیږي نو که چیرې افغاني غیرت او اسلامي غیرت په دواړو غاړو کې وي نور د دا کړۍ بنده کړي نور د دا لړۍ بنده کړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی اصولي صاحب له جامع او پراخ بحث نه مو د سولې په تړاو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خپرونې تر پای شیبو راسره وئ. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم.